د لوی او بخښونکی الله په نامه کیپر او د هغه ځانګړی روزنځای. لیکوال اوسولانو فولا، ژباړه د درخت دانش کتابتون، ژباړن محمد بشیر غفارزی. دا د کیپر او دغه د ساریو د یتیمو بچیانو د روزنځای کیسه ده. تیره میاشت په روزنځای کې یوه بوخته میاشت وه. لومړی سارویو چې روزنځای یا نرسري ته راغی یوه کلن نومسا وه. هغه ډنګر او خفه و. خو ژر نومسا پیاوړې شوه. هغه د نورو ساریو سره لوبې پیل کړې. یوه بله ورځ هغه میاشت یوه چورلکه په روزنځای کې کښېناست. په چورلکه کې په یوه لویه کمپله کې یوه کوچنی فیل و. د هغه نوم ندیوا وه. ندیوا د 15 ورځو و. کیپر د بوتل په واسطه هغه ته شیدې ورکولې. یوه شپه ټول د امپیا په نوم د یوه زرافې په راوړلو له خوبه راپاڅېدل. امبیا 15 میاشتنی و. هغه د یوه اوږده سفر څخه وروسته کمزورې شوې وه. د هغې د اوږدې غاړې له امله کیپر بوتل لول نیولې دی تر څو چې امبیا ته شیدې ورکړي. د ساریو وروستی یتیم بچیان هغه میاشتې روزنځای ته راوړل شول. د زمري درې وږي بچیان وو. د دوی نومونه کوپی، کیپی او کیجی وو. کیپر او د هغه مرستندویان د ټولو ساریو او آن څو شوخ ساریو سره هم مینه لري. په روزنځای کې ټول خلک زیات زحمت باسي. دوی هیله لري چې یوه ورځ به یتیم ساریو خپل ځان پالنه پخپله کوي. بیا به دغه ساریو کولی شي چې خپل ځانګړي ژوند ته راستانه شي. پای.